رئیس المنافقین عبدالله ابن ابی دا چې کوم دی رئیس المنافقینو د به چې کوم دی د یهودو سره دوستانه ساتله. دا آیاتونه د هغه په باره کې زیات تر نازل شوي دي. هغه به د یهودو سره دوستانه او تعلقات ساتل په دې نیت باندې چې که یره په دې مسلمانانو باندې دا یهودیان غالب شو نو زما به ورسره د مخکې نه دوستانه نو ما ته به بیا چې کوم دی څه مشکلات نه زما به ورسره د مخکې نه د تعلق او دوستانه وي نو ما ته به چې کوم دی حفاظت وي زه به چې کوم دی د مخکې نه ملګری یا بعضې منافقانو چې کوم دی په دې خیال باندې د یهودو او نصواراو سره چې کوم دی دوستانه او تعلقات دا به ساتو چې یاره که دا یهودیان دا کافران غالب شو مثال په طور نو مونږ به چې کوم دی د کافرانو ملګرتیا کوو او که کافران غالب نشو مثال په طور مسلمانان غالبو نو ځان خو بل طرف ته مسلمان هم ثابتو منافقت کو نو مسلمانان به ګینې راته هم څه نه وي. نو په دې خیال باندې وي چې څوک د یهودو او نصواراو سره دوستانه او تعلقات ساتي نو د هغوی په کفر کې بیا چې کوم دی وایي څه شک نشته. نو د دې یرې نه د کافرانو سره دوستانه او تعلقات ساتل چې د کافرانو د ضرر او د نقصان نه زه محفوظ او بچ پاتې شم. نو مفسرین حضرات فرمای چې د دې سړي په کفر کې بیا شک نشته ځکه چې د ده دا خیال دی چې کافران غالب شو نو زه به کفر طرف ته ځم که مسلمان غالب شو مثال په طور نو زه به بیا مجبورا مسلمان طرف ته ځم نور په زړه کې د مسلمان خلاف وي. نو نن سبا هم چې کوم دی که مونږ او تاسو سوچ وکړو نو زمونږ د ډیرو خلکو دا سوچ دی د ډیرو مسلمانانو چې کوم دی دا غلط سوچ دی چې یاره مونږ د هغې سره تعلقات ځکه ساتو چې پهله پاکستان اول پاکستان دی وی او بیا وروستو چې کوم دی افغانستان دی او بیا وروستو بل د مسلمانانو ملک دی. دا ستاسو چې کوم دی غلط فهمي ده. د هغې سره په دې یره باندې ملګرتیا نه ده پکار چې ګنې که دوی غالب شو نو زمونږ سره به دوستانه او مونږ ته به څه ونه وایي. که ستا ورسره ډېره هم دوستانه ډېر نږدې تعلقات دې ورسره هم وي بیا به هم دغه یهود او نصوارا چې کوم دی تا ته نقصان رسوي. د دې یهود او نصواراو مثال چې کوم دی دا د لړم دی. حضرت باباجي رحمت الله علیه به یو مثال پیش کو کله کله په بعضې موقع باندې به یو مثال ذکر کو. هغې به فرمایل یو لړم اوبو اغستی و په مخه باندې نو ډېر بد به دې راغستی و د شمشتی ورته وکتل چې یاره دا لړم خو دې اوبو په مخه اغستی دی نو راشه دا خپله شا ورته ور اوچته که چې دا لړم چې کم دی د مرګ نه بچ شي او د دې مصیبت نه به زه بچ کم. نو دا شمشتی ورغله او شا یې ور اوچته کړه او دا لړم یې په خپل شاته ډال باندې چې کم دی کینو د اوبو نه اوچت کو یو قسم له تعاون ورسره وکړو امداد ورسره وکړو نزدېکت ورسره اختیار کو چې دا شمشتی روانه و دا لړم یې غاړې ته وړو په اوبو کې نو دا لړم د شمشتی په دې شا په دې ډال باندې چې کم دی خپله لشه استعمالی او ټک ټک پې کوي. د شمشتی ته تپوس وکړو چې دا ټک ټک په څه وجه باندې کوي دا څه ټک ټک دی جوړ کړي. دا لړم ورته وایي چې زه خپله لشه استعمالوم په تا باندې. شمشتی ورته وایي چې ستا سره څوک تعاون او امداد کوي نو ته به د هغه سره دا کار کوې یعنې ته به چې کوم دی په هغه باندې خپله لشه استعمالی او هغه ته به چې کوم دی نقصان رسې. نو دی ورته وایي چې آو هغه ورته وایي چې دا ولې نو دا لړم ورته وایي چې دا زما عادت دی چې څوک زما سره تعاون کوي نو زه به هغه ته چې کوم دی نقصان رسوم. شمشتی ورته وایي چې ستا دا عادت چې د دې یهودو او نصواراو مثال چې کوم دی دا د لړم دی. دا چې کله اوبو په مخه راغستی د یهود او نصوارا په نقصان کې نو ای مسلمانه ته دا نیت مکوه چې زه به د یهود او نصواراو سره امداد او تعاون وکړم او دی به زما په ښه باندې راشي
که په داسې موقع کې ورسره هم ته امداد کې، دا یهود او نصوارا به چې کوم دی دا ستا په ښه نه راځي، دا به چې کوم دی تا ته نقصان استعمالی، دغې لړم په شان به ستا په شا باندې چې کوم دی هغه لشه استعمالی، څنګه چې دغې لړم د شمشتۍ په شا باندې چې کوم دی خپله لشه استعمالوله او ټک وله چې کوم دی ورکوي. نو ای عزتمند مسلمانه، دا تا ته په قرآن کریم کې بار بار راغلی دي، احادیث مبارکو کې بار بار راغلی دي چې د دې یهود او نصواراو سره چې کوم دی خپل تعاون مه کوه، د هغې سره چې کوم دی نږدې کېږه مه، د هغې سره دوستانه او تعلقات چې کوم دی دا مه ساته، او که د هغې سره دوستانه او تعلقات ساتې نو ته به هم چې کوم دی د هغې په سب کې شمارېږي. ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. څوک چې د دوی سره دوستانه او تعلقات ساتي نو دغه سړی چې کوم دی وایي ظالم دی، او الله پاک چې کوم دی ظالمانو ته هدایت نه کوي. نو عزتمندو د یهودو او نصواراو نه چې کوم دی ځان ساتل پکار دي، د هغې سره امداد او تعلق، د هغې سره دوستانه ساتل. البته چې کله دوی اسلام ته نقصان نه رسوي، مسلمانانو ته نقصان نه رسوي، مسلمانان او علماء کرام د هغې سره چې کوم دی معاهده یا صلح مصلحت ګڼي، نو په هغې موقع باندې د حالاتو مطابق چې کوم دی علماء کرام فیصله کولی شي.